اسلامی امارت ساتندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. دویم درس د فکری ارغل تر پیژندلو وروسته لازمه ده پر هغو لارو چارو بحث وشي چې د دې ارغل مخنیوي پرې کیږي، ځکه که چیرې دا ارغل سطحي وګڼل شي او د دفاع کولو لپاره یې هڅه او هاند ونشي، نو طبیعي ده چې هم خپل دین له لاسه ورکړو او هم خپل اصیل اسلامي فرهنګ. دا چې د فکری ارغل څخه وقایه څنګه کیږي، په کومو طریقو باید مخنیوي وشي او د دې مخنیوي لپاره کومو لارو چارو ته ضرورت دی، دې او دې ته ورته پوښتنو ته د فکري ارغل څخه وقایه او مخنیوي تر عنوان لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په دویم او دریم درس کې ځوابونه پیدا کولی شي. له تاسو له نورو مسلمانانو سره د شریکولو هیله هم کیږي. اسلامی امارت ساتندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو او دا اوس په هغه چې وشوله پارلماني ټاکنې دا خو ډېرې رسوا او بدنامې ټاکنې وې، ډېرې رسوا ټاکنې وې. دلته دا د کمیسیون چې د دوی د انتخاباتو چې کوم کمیسیون و، دغه کمیسیون ته به جانباس ورتلو، وخت وخت به جانباس ورتلو، لیستونه به هغې کتل، خلک هغې انتخابول. دلته انتخاباتو موضوع بیا وروسته بحث کوو. انتخابات اصلا شتون نه لري. موږ دا وایو چې دا انتخابات تاسې په هغه خپلو اصولو خو ترسره کوئ، چې تاسې خپل کوم قوانین دي په هغې کې ترسره کوئ، خو دلته دیموکراسي او انتخابات هم دوی سخت وشرمول او پارلمان ته هغه خلک دوی لیږلي دي، هغه خلک کامیابېږي چې هغه لکه دا تا چې وویل چې هغه بې ادبي مردګا و، هغه به یې کولې، دا کاروبار به یې کول. دغه خلک اوس سیاسیون دي او هېڅ سړی ما ته خپله منطقه معلومه، تاسو ته به هم خپله منطقه معلومه وي. هغه سړی چې د امریکایانو جاسوس و، امریکایان به یې روان کړي وو، زما په کور به نه ایستل، ستا په کور به نه ایستل، هغې په کور به نه ایستل، هغې په کور به د امریکایانو جاسوس و. هغه سړی یا وکیل ده یا وزیر ده یا رئیس ده یا قمندان ده. سم سړی په دې دولت کې نشته او نه سم سړی په دې دولت کې وظیفه کوي، په دې دولت کې هم په هماغه زوړ دولت کې هم. دا خلک چې سیاسیون شول یا مشران شول یا قمندانان شول یا ولیان شول، دوی امتیاز څه و؟ خو دوی خو نه پوهه درلوده، نه کوم کورنۍ ځانګړتیا درلوده، نه پلار نیکه ښه سړی و، نه دی کوم داسې نیک سړی و، خو ته امتیاز دا و چې د امریکایانو جاسوس و. امریکایان به یې په لاس نیولي، زما کور ته به یې راوستل، ستا کور ته به یې راوستل. دا د امتیاز و بس. نو دا سیاسي ډګر شو. فوځي ډګر کې په فوځي ډګر کې هم د فکري جګړې په مټ دوی هغه خلک د مسلمانانو د هیوادونو د فوځونو دپاره هغه خلک دوی قیادت ته روزي چې هغه کاملا د دوی په فکر سنبال خلک وي. د افغانستان د ملي اردو چې څومره جنرالان دي، لوړپوړي جنرالان، هغه ټول داسې روزل شوي دي، ټول داسې روزل شوي دي چې د یوه امریکایي وینه دته د زرو افغانانو نه قیمتي ده، د زرو افغانانو نه د یوه انګریز وینه دوی ته قیمتي ده. څه موده وړاندې په کابل کې په کومه قلي اردو وه، په هغې کې په امریکایانو نه د ملي اردو یوه سرتېرې برید وکړو، 6 امریکایان یې مردار کړلو، تقریبا 15 میاشتې مخکې وه دا کیسه. 6 امریکایان یې مردار کړلو، ډېرې زخمیان کړلو. بیا دا د اردو خپل سرتېری جګ شول، هغه د اردو سرتېری په شهادت رسول. دا پېښه خو ډېرې عادي وي، خو بیا د ناټو اعلامیه کې راغلل چې بل افغان سرتېری چې و هغې د هغه نه موږ مننه کوو چې دغه د موږ قاتل یې ووژلو. یعنې یو څوک چې دومره کافر ته مخلص ده چې ته خپل همسنګری، خپل افغان چې ستا د سنګر ملګری ده، ستا افغان ده، ستا سره په یوه ژبه خبرې کوي، یو ډول رنګ یې ده ستا سره، یو ډول لباس در سره اغوندي،
ته د هغې چا په مقابل کې چې هغې نه ستا سره ژبه یوه ده، نه ستا سره رنګ یو ده، نه ستا سره دین یو ده، نه ستا سره هیواد یو ده، نه ستا سره لباس یو ده، د هغې په مقابل کې دا خپل افغان په ډز ووژنې او په شهادت رسوي. دومره دا خلک د خپلې ټولنې نه پردي دي، دومره دا خلک د دې کافرو د انګریزانو ملګري او ملاتړي مخلصان دي. دا دوی وروزل په فوزي ډګر کې وروزل موږ ته. اوس که چېرته هغه فوز چې انګریز یې موږ ته جوړوي، انګریزانو موږ ته جوړ کړی ده، دا فوز به که په همدې شکل پاتې شته به تر ابده ابده د دې هېواد دشمن وي، تر ابده ابده به د انګریزانو غلام وي، د انګریزانو مخلص به وي. ځکه دلته د دې په رهبرۍ کې روزل شوي خلک چې دي هغه په داسې نظریه روزل شوي دي چې هغې ته د انګریز وینه د زرو افغانانو نه هم قیمت دي، هغې ته د انګریز ګټه، د انګریز منافع، د امریکایانو د صلیبیانو منافع د خپلو منافعو نه ولې عادي لوړ دي. همدا وجه ده چې په اسلامي هیوادونو کې فوزونه که چېرته هم په اسلامي هیواد کې کوم داسې قیادت رامنځته کېږي چې هغه نسبتا اسلامي وي، کاملا اسلامي نه وي، نسبتا دغه پوځیان جګېږي بیا په هغې نه کودتا کوي. په مصر کې په اخوان المسلمین احمد مرسي نه کودتا وکړه، عبدالفتاح السیسي به وکړه. سیسي څوک و؟ سیسي امریکایانو روزلی و، امریکایي روزل شوی جنرال و، په فوز کې نه ایستلی و او د ده په څېر نور هم ډېر په فوز کې شته. هغه مشروع حکومت یې د منځه یوړو او په زرګونو انسانان یې په شهادت ورسول، په زرګونو بې وسلې انسانان په مظاهرو راوتلي وو، دوی به ټوپک او ماشین یې ورباندې کړی، په وار به یې 40-50 کسان ورکړل په شهادت. همداسې په نورو ډېرو هېوادونو کې دغه فوزي مشران چې وي دا دوی روزلي وي، دا دلته بیا فوز د دوی په لاس کې وي. نو که چېرته دا کومه دیموکراسي چې دوی راوړې ده، که د دې دیموکراسۍ د لارې هم کوم مسلمان کامیابېږي یا کوم اسلامي تنظیم کامیابېږي، واک ته رسېږي، نو هغه که بیا لږ دې خوا سرغړونه وکړي، هغه هلته فوزي جنرال هغه په شا وټپوي چاره اوس پرې ورځه، هغه نو کودتا وکوي، هلته ختم کړي. په فوزي ډګر کې دوی خلک روزي په دې خاطر چې فوز د دوی په لاس کې وي. او موږ که اسلامي نظام غواړو موږ به فوز په لاس کې نیسو، فوز به د موږ وي، د فوز واک به د ما وي. فوز واک زه هغه جنرال ته نه ورکوم چې هغې ته د انګریز وینه د زرو افغانانو نه غوره ده، هغې ته زه د فوز واک نه ورکوم، هغې ته زه خپلې واګې په لاس کې نه ورکوم. څلورم چې هغه فکري ډګر ده. فکري ډګر هم هغه خلکو ته په لاس کې ورکوي چې هغه دوی روزلي وي. تلویزیون ده، راډیو ده، نشرات دي، فکري درسونه دي، په پانتونونو مکاتبو کې فکري درسونه دي، دا ټول هغه خلکو ته په لاس ورکړي دي چې هغه دوی روزلي دي. هغه د اسلام په خلاف تبلیغات کوي، د اسلامي شاعرو په خلاف تبلیغات کوي، د اسلامي مقدساتو په خلاف تبلیغات کوي، مدرسه ترهګرۍ ځای بولي، جماعت ترهګري بولي، اسلام ترهګري بولي، اسلامي شاعر ترهګري بولي، ګیره ترهګري بولي، پګړۍ ترهګري بولي، څڼې ترهګري بولي، په پګړۍ او په ګیره پورې خاندي، وایي دا سپګن دي. اوس دوی نه دا پوښتنه چا نه کړې چې خو تاسې خو 18 کاله ما پر نوم وویل چې خو تاسې خو 18 کاله د ښځو په څېر ځانونه سینګاروله، نو که چېرته پرمختګ په دی وای خو تاسې به اوس سپوږمۍ ته ختلي وو. خو تاسې خو هر یو داسې یې لکه ښځه د ښځې او د نر فرق هم نه کېږي، اوس دا ښځه ده او که نر ده، ځکه دومره یې ځان سره خوی کړی وي او دومره یې سرخي او سفیدي او پوډر په ځان لګولی وي چې پته یې هم نه لګېږي. خو که چېرته پرمختګ په دی وای خو دوی خو باید اوس سپوږمۍ ته ختلي وای. اوس دوی چې کله یو څوک وګوري چې ګیره یې غټه ده یا یې سر غټ ده یا یې پګړۍ والې ده، هغې ته دوی سپګن وایي. سپګن دي، دا سپک الفاظ ورته کاروي. د دوی نه دا یېره ده چې موږ د افغانستان تاریخي اتلان هغه ستا په څېر میکاپ نه کولو، ستا په څېر سرخي او سفیدي نه کوله. راشه احمدشاه بابا وګوره، راشه محمود غزنوي وګوره، راشه د افغانستان نور اتلان وګوره. احمدشاه بابا پسې مو ویل چې دا قاتل و. هغه ویډیو تاسې لیدلې ده؟ هغه دی په یوه ځای کې ویلي دي چې د دې نه وروسته به افغانستان کې چې خو اوږدې خبرې کړي، دا اخر کې وایي چې تاسې د قدرت دپاره څه ونه کول. د احمدشاه بابا واخله تر کارزي پورې دا ټول یو بل په قدرت باندې ووژل، ورور ووژل، تره زوی ووژل، داسې یعنې دا ټول قاتلان وو،
ټولو د قدرت دپاره خپل ورور هم وژلی دی او دا ظالم خبر نه لري د خپله د قدرت دپاره په زرګونه انسانان ووژل. نو په فکري ډګر کې هم هغه خلک دوی منځته راوړي، هغه سیاسي احزاب ته ترقي ورکوي، رشد ورکوي چې هغه د دې هېواد دشمنان وي، د دې هېواد د کلتور دشمنان وي، د دې هېواد د مذهب دشمنان وي، هغه یوازې پردیو ته وفادار وي. په دې افغانستان کې کابل کې تاسو وینئ څومره سیاسي ګوندونه دوی جوړ کړي دي، د سلو نه هم زون زیات وي. 15 کسان یې سره راټول کړي، هغه بیا یو سیاسي حزب لري، هغې بیا شعار شوي وي، شعار بیا دیموکراسي، ازادي، د ښځو سړیو مساویانه حقوق او دا د دوی شعار وي. دا خلک دوی روزلي دي کاملا په دې خاطر چې دا فضا د دوی په واک کې وي، سیاسي فکري فضا. اجتماعي ډګر، پنځم اجتماعي ډګر ده. په اجتماعي ډګر کې هم دوی هغه خلک رامنځته کوي چې هغه ډېر په ټولنه کې لاوبالې خلک وي، ډېر په ټولنه کې لوېدلي خلک، لنډغر خلک، بې معنویته اشخاص، ټیټ ذاتي، پست فطرته، داسې خلک چې لوېدلي اخلاق لري، داسې خلکو ته دوی رشد ورکوي. اوس په داسې سریالونو کې د طلوع او د شمشاد او د یکو په دغه سریالونو کې تاسې به د بېادبي ډمان او کونیان لیدلي وي. دغه سریالونو کې دا خلکو ته اوس دوی رشد ورکوي، دا راشد خان ده او دا ریانه سعید ده او دا فلانی ده، دغه خلکو ته اوس دوی په ټولنه کې غواړي چې رشد ورکړي. که چېرته د موږ تاسې جهاد نه وای، دا خو د دې جهاد برکت دی. زه قسم درته خورم چې دغه ریانه سعید دمه به سبب یې جمهوري ریاست انتخابات درېدی او دا به ستا د هېواد مشره وه. بېادبي معافي یوه ډمه چې هغې ټول عمر په فحاشۍ او په عیاشۍ تېر کړی ده. کړی و ستا د څو مخکې دیوالونو کې عکسونه یې نقاشي کړي وو د ریانه سعید ټول ښار کې لیکلي وو قهرمان نه. اوس یې چې دغه کړه که نه دا د چې کومې ټولنې چې هغه یې ورکړو اتلولي یې ورکړه نو چې مېډال یې ورکړو پوه نه او سترافان مشرم ده نه هغه خو بله ده د سترافان مشر فکر کنم بله ده هغه د دو مدال یک شیعی گرفته که ششی تا قسمی وردی اجازه دادن کلانترین شبه میداده. ګوره دغه خلک په ټولنه کې هغه لوېدلي په فطرته ذلیله خلک چې ډمان دي، ګډېدونکي دي. زموږ تاسو د پښتنو په ټولنه کې به ګډېدونکی او ډم تر ټولو پست انسان و. او اوس په دې د دیموکراسۍ د برکته دا خلک اوس تر ټولو نه لوړ انسانان دي، لوړ خلک دي. هنرمندان څوک ډم نه وي تیایي نه، هنرمند نه وي تیایي. او دا به موږ تاسې پښتنو ډمان بلل، ډمان به یې بلل، لوچکان. دغه خلک دې خلکو ته اوس دوی رشد ورکوي، دوی ته تبلیغات کوي، دوی ته وسایل په لاس ورکړي دي، فیسبوکونه یې ورکړي دي، ټویټر یې ورکړی ده او تلویزیونونه یې ورکړي دي، مطبوعات لري، خلکو ته ځان ښیي. په دې خاطر چې اجتماعي ډګر کې هم هغه خلک چې هغه مخلص مؤمنان دي هغه لرې وساتل شي او دغه خلک مخې ته راوستل شي. د فکري جګړې خطر، فکري جګړه څه خطر لري؟ ما تاسو ته په سر کې هم ویلو چې فکري جګړه د عسکري جګړې نه ډېره خطرناکه ده. موږ تاسې د فکري جګړې او د عسکري جګړې په توپیرونو کې هم زه بیا وروسته درته وایم چې فکري جګړه د عسکري جګړې نه ډېره خطرناکه ده او ډېره ضرري ده د یوه ملت لپاره. ولې؟ کله چې یو څوک د چا خلاف عسکري جګړه کوي خو دیم ځان تیاروي که نه، توپک پیدا کوي، راکټ پیدا کوي، ماین پیدا کوي، واسکټ پیدا کوي، موټر بم پیدا کوي، دا ټول شیان پیدا کوي که نه. دوی د موږ په خلاف جنګ کوي، موږ هم د دوی په خلاف جنګ کوو. څنګه چې په وس کې پیدا کوو چې نور نه په 18 کاله ځانونه هم ووژله. دا عسکري جګړه ده. فکري جګړې په مقابل کې هغه مقابل لوری تیاری نه لري. خطر یې په دې ځای کې ده.
کله چې ستا مقابل لوری کاملا بې وسلې ده، کاملا بې تیاری ده، هیڅ تیاری نه لري، هیڅ وسله نه لري، هیڅ د مقابلې شی نه لري، نو خو داسې به یې ونیسي، بس لاسونه خپې به ور وتړي. که نه؟ نو د فکري جګړې خطر په دې ځای کې ده. موږ تاسې 18 کال نظامي جګړه د دې خلکو سره وکوله او دوی ته مو ماتې ورکړه د الله تعالی په نصرت او د خپلو شهیدانو په قربانۍ. خو فکري جګړه کې دوی ته موږ ماتې نه ده ورکړې، موږ یې مات کړو په فکري جګړه کې، ځکه فکري جګړې ته موږ تیاری نه درلود، اوس هم نه لرو. اوس هم د دوی د فکري جګړې په مقابل کې موږ هماغه ډول فکري جګړه نه ده شروع کړې. دوی شپه ورځ لګیا دي. اسلام ترهګري ده، جهاد ترهګري ده، جماعت کې ترهګري کېږي، مدرسه کې ترهګري کېږي، جماعت بمبار که، مدرسه بمبار که، زوی جماعت ته مه لېږه. داسې خلک شته په دې د موږ تاسې په دې خاوره کې داسې خلک شته چې زوی چې 5 وخته جماعت ته ځي ورته وایي چې تا نه تروریست بیا جوړېږي، جماعت ته به نه ځې، تا نه بیا ترهګر جوړېږي. دې حد ته دوی فکري جګړه ورسوله. یوه ښځه که چېرته په کاڼو ویشتل کېږي رجم کېږي. دا ویډیو دوی اخلي او په ټولو مطبوعاتو کې پخش کوي چې وګوره دا اسلام ده، دا اسلام ده، ښځه په کاڼو ولي. او ګورئ د حدودو برخه کې ما تاسو سره وعده کړی چې د حدودو برخه زه بیا ځان ته څېړم درته. حدود قایمول چې دی هغه شریعت کې کلک شروط لري، خو که هغه شروط پوره شول بیا خو به حد قایمېږي که نه. بیا خو که چېرته یوې ښځې شادیشده ښځه د هغې زنا کړې ده، موږ به یې په کم تر هغې ولو تر څو پورې چې ساه وتلې نه وي. دا ظلم نه ده، دا ظلم نه ده، دا عدل ده، دا د دې ټولنې د اصلاح طریقه ده چې دا ټولنه د اخلاقي انحطاط نه وژغورل شي، دا ټولنه کې کورنۍ نظام فاسد نه شي. اوس خو د لویدیځ په لویدیځ کې اصلا کورنۍ نظام نشته، ښځه خاوند نشته په لویدیځ کې. بیا د میم ښځه ده په نوم د ده ښځه ده، نوره د سلو ښځه ده، خاوند ده په نوم د دې خاوند ده، نور د سلو خاوند ده. همدا دلیل ده چې د ښځې خاوند منځ کې هغه د مینې او عطوفت نشته، هغه عاطفه نشته چې کومه د ښځې په منځ کې وي، هغه تعلق، هغه رشته د ښځې او خاوند نشته. یوازې بس یو کور یې ځان ته جوړ کړی، دواړه سره پکې اوسېږي. نور هغه هم یار لري، دا هم یار لري، هغې ته هم هغه د ده یار راځي، د ده یار راځي د ښځې په مخ کې، ښځې ته هم د ده په مخ کې هغه د دې یار راځي. او دا کومه د عیب خبره هم نه ده، شرم هم نه ده.